د دریو بچو مور سره خپل ګاونډي دغه غلط کار کړی دی. دغه ښځې د خولې بیان در سره شریکوم، تر اخره راسره پاتې شئ. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې چې کوم ملګري موږ سره چینل کې نوي دي مهرباني دې وکړئ زموږ پی کې کلیک چینل دې سبسکرایب کړئ، ورسره د غنټۍ نشان خو مو واخلئ چې داسې معلوماتي ویډیو نه تاسو وخت په وخت خبر شئ. ملګرو دغه ښځې سره چې خپل ګاونډي دغه غلط کار کړی دی، دغه ښځې په خپله بیان ورکړی دی او ویلي دي. دغه ښځې ویلي دي چې خاوند مې مسافر او موږ به کور کې یوازې وو، زما 3 بچي ول چې هغوی به سکول ته تلل. زموږ یو ګاونډي و چې په موږ به یې ډېر خیال ساتلو. ماته دا پته نه وه چې دغه ګاونډي زما څه ته غل دی. دغه ګاونډي به موږ سره ډېر مدد کولو او هر څه به یې راکول. یوه ورځ چې بچي مې سکول ته تللي ول او زه کور کې یوازې وم، دغه زموږ ګاونډي کور ته رادننه شو او ماته یې وویل چې ما سره دغه غلط کار وکړه، زه به تاله ډېرې زیاتې روپۍ درکړم. ما ورته وویل چې زما د کوره وځه. دغه ګاونډي ما له دمکې راکړه که ما سره دې د غلط کار ونه کړو زه به دې په ټول کلي کې وشرموم. ما ورته ډېر مینت زاري وکړل خو زما یو خبره هم ونه منله، نو زه مجبوره شوم او دغه غلط کار مې ورسره وکړو. خو ماته دا پته ونه لګېده دغه ګاونډي ما نه ویډیو جوړه کړې وه او څه موده پس هغه په سوشل میډیا خپره شوله چې خاوند مې د مسافرۍ نه راغلی او هغه ویډیو وکتله، نو ما له مې خاوند طلاق راکړو او زه یې د کوره راوشړلمه. دغه ښځې ویلي دي چې زما 3 واړه بچي دي او ماته دې انصاف میلو شي ځکه چې دغه ګاونډي زه په معاشره کې د سترګو د لیدلو قابله پرې نه ښودلمه او الله دې وکړي چې دغه ښځې ته انصاف میلو شي. ملګرو د نورو داسې معلوماتو دپاره در سره زموږ پی کې کلیک چینل سبسکرایب کړئ، ورسره د غنټۍ نشان هم ووهئ.